الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. در الشريف وعي. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. زمائی عزتمندو علماء کرامو او مشرانو، زمانگا بدے مدرسہ کی دا اللہ پا فضل و کرم سرا، دا اللہ پا رحم سرا وڑے دوری پوری کتابون دی، بلکہ وڑا دورہ پکال کی دوزلہ درس کی گئی. الحمدللہ تستول وی الحمدللہ. یوز پکال کی وی وڑو کی اختر بسی جخت، او بیا دویمہ دکال پا آخر کی وی. نزد اخپلو طلباء سر خبری کوما چی تاسو تاندی اللہ رحمو کو احادیث موویلی، قرآن مجید موویلی، دا د مشرانو علماء استادانو او استاسو د والدینو برکت ته الله پاک دې استاسو ټول مشران خوشاله او آباد لري. د دې مشرانو ډېر لوی قدر پکار دی. بل چې تاسو کوم ځای کې بیا درس کوئ، امامت کوئ یا بل خدمت کوي، نو تاسو نه مخکې مشران یې غځای کی په کلونو کلونو خدمت کړي، امامتي کړي د قوم. دا غي سره به انتهایی د ادب رویه ساتي، احترام به کوي، عین بزان کشر غاڼي. او کوشش دا وکاري چې د یو علاقې دینی فضا جوړ شي، مذهبي فضا جوړ شي په مینی محبت سره. خدا نه خواسته که تاسو لاړ شئ کور کې خفغان کوي یا محله کې یا کلی کې، داسې لهجه او داسې انداز اختیار کوي چې هغه جارحانه وي، سختی. د هغې نقصان تاسو ته هم دی، مدرسې ته هم دی، او د علماء و جماعت ته هم دی. زموږ استاد محترم حضرت الشیخ مولانا نقیب اللہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ ورزقهم اللہ صحتا کاملہ تشریف راوڑ انشاءاللہ. تقریب آغی کئی لگ دمکی گی دا آغی دا راتگ پوری او دا آغی دا تشریف آوری پوری زیرب تاسو مشغول ساتلو پا غرضوانی یوسو گزارشات وړاندې کوم. مشکات شریف د احادیث یو عظیمه مجموعه ده. د دارالعلوم دیوبند سابقه محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اغیبا د مشکات درس کو په دیوبند کې. نو علماء کرامو مرګرو وتوی چې تاسو لویه دوره کې ولی کتاب نه اخلئ، هغه ډېر اهلیت لرو. پکار دا چې د لویه دورې یو کتاب هم تاسو درس کوي، پڑھاوي کوي. نو قاری سے مبارک وته او فرمایل چې مشکات المصابیح په دینم باندې چې زه مشکات پڑھاوم، نو زه دا کتب سته پڑھاوم. ځکه مشکات کی بخاریم دے، ترمیزی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود وغیرہ. نو زه د مشکات درس نه پرېږدم. زمونږ استاد محترم بحر العلوم علامہ الشیخ مغفور اللہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ ډیر عمر د مشکات شریف درس کو، دوره کې هم پیریډو
مشکات شریف میں نه پرې خو دارنګ زموږ استاد محترم حضرت الشیخ مولانا مطلع انوار صاحب رحمت الله علیه ډیر عمر مشکات شریف پڑھاو بیا د علماء په اصرار باندې غي لوی دوره شروع کړه زموږ استاد محترم سابقه صدر وفاق المدارس شارح بخاری و ترمذی مفسر وقت شیخ سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه اخیر عمر پوری موږ بداغي د مشکات مقدمه کې ناستیدو مشکات شریف بخاری ترمذی سره باغی پڑھاو او خصوصا امین الله فی الارض شیخ المشایخ شاه ولی الله سرحد مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه چې په کوم انداز باندې مشکات شریف سره تعلق ساتو او دا غي پړه کې چې د مشکات شریف کوم مینا وا علماء او ته خواص او عوام ټول ته الحمدلله ښکارا مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه زمونږ د اساتذه او استادو په غرغشتو اٹک کې به اغي د حدیث او خدمت کو حضرت شیخ مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه ته د پښتنو شاه ولی الله ویلي شاه ولی الله افاغنا او هغه الهامی حاشیه په مشکات شریف لیکلی مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه به یو کال وړه دوره پڑھاوله بل کال به لوی دوره پڑھاوله د شاه منصور شیخ القرآن امیر المؤمنین فی التفسیر مولانا عبدالهادی شاه منصوری رحمت الله علیه فرمای زموږ په اکابرو کې چا چې په پښتو ژبه کې سن 1923 کې یا سن 1929 کې د قرآن لومبه ترجمه په پښتو کې شروع کړې د قوم ته تاسو الحمدلله نو شیخ القرآن رحمت الله علیه د شاه منصور فرمایي چې کله په تعلیم القرآن کې د حدیثو د درس شروع وی ما چې زبا مولانا رحمت الله علیه ته حاضر شمه چې دعای برکت راتاو کی ځکه زمونږ په مدرسه کې د احادیثو درس شروع کیږي او بل می ذهن کې یو خبره وا چې حضرت نبدا تاسو وکما چې تاسو چې کله د مشکات پڑھاوي یا د احادیثو درس کوي نو بعد وخت کې یو زیاده سي راشي چې تاسو الته سکوت او خاموشي اختیار کړئ په سباله وایي چې درس بدلی تشریح سباله کوم بیا سباله چې تاسو کوم تشریح کوي نو هغه ډیر عجیب وي نو تاسو کوم شرح ګورئ چې معلوماتو کو چې موږ هم ګورو نو شیخ القرآن مولانا عبدالهادی شاه منصوری رحمت الله علیه فرمایي چې د غرغشتو مولانا صاحب رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر شوم او داغي سره د دې د شاګردۍ تعلق او استادو احادیث یې وسره ویلو نو ماته اجازه طلب کو چې مدرسه کې د احادیثو دوره شروع کوم وړه دوره دعا وکړي او کستا سو اجازه تی شروع وکړو نو هغه په خوشحالۍ سره اجازه راکو دعا راته وکړه وی بیا وته ما عرض وکړ چې رجی یو تپوس کومه په حدیثو کې چې کله به تاسو مونږ ته پڑھائی کوله درس بم کو نو تاسو به کله وایي چې د دې جملې تحقیق به سباله کومه سباله به تاسو تشریف راوړو درسګاه ته برالی نو یو عجیب او غریب تحقیق به تاسو وکړو نو زما غرض دا دی چې تاسو کوم کتاب کې بکته تاسو بدیله کوم شرح کتله حضرت شیخ رحمت الله علیه فرمای چې ما ته وی چې مولانا صاحب د دې خبرو تاسو نه مکوا او ما د دعا کړو در شروع کړ احادیثو ما دې چې نجی دا کتاب راتاو غي دا شرح راتاو غي وایزه کلک شوما
نو حضرت شیخ مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه را تو فرمایل چې بچیا د ډیر وخت راسي د ماسپخین مونږ نمخ کې لګو د کېګما قیلوله کوما د سنت طریقه ده کو خوب نه درځي سي ډډه شه په بالغ باندې سر کې د خوب پکې شرط نه دی او دا دومره لوی نعمت ته دا قیلوله چې دا څوک پابندۍ سره کوي چې د سلو کالو ته مرسيږي د مازغه به د ځوانانو په شانتي تاسو به سبحان الله حافظه به نه خرابېږي دا سنت او برکات دي چې د اسلام خدمتونه کړې دي اخیر عمر کې کړي ډیرو دا غي وینا ده او دا رسول الله مبارک سنت دي کې ډېر لوی خیر دی علا کل حال یما ته چې زه د قیلولی په وخت کې چې کله زه ود شمه نو په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تسټول و صلی الله علیه وسلم دیدار را تکیږي د نبی معصوم صلی الله علیه وسلم په خوب کې زما چې کله دیدار وشي نو زه د غینه تپوس کوم چې د الله پیغمبر دا جمله د دې څه مطلب دی دا حدیث تاسو وینا مبارک دا کنه دا نو امت نبی علیہ السلام هغه وضاحت کې نو په سباله ز تاسو ته بیا وایم سبحان الله نو دا علم په کتابونو کې نشته دا شیخ نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه کله چې په دارالعلوم دیوبند کې حضرت مدنی صاحب رحمت الله علیه وفات شو دا ډېر لوی علمی سانحه وا سن 1956 کې نو د دارالعلوم دیوبند مشرانو شورا والا په متفقه توګه باندې دا فیصله وکړه چې دیوبند دارالحدیث ته په دې وخت کې په ټوله ایشیا کې یو عالم ډیر موزون دی هغه شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه ته سبحان الله اره پښتنو هستی وتا سوې الحمدلله چې دې راشي او د حضرت مدنی صاحب په مسند باندې کینی نو دا ډیره بهتره خبر وشي خو لیکن چې کله د دیوبند د دارالعلوم مشران او د غي نماینده وفد حضرت رحمت الله علیه ته حاضر شونو هغه عذر وکړو یو ډېر عجیب خبره وګړو دلته بیا ښکارا شو چې زه د خپل درسګاه په اٹک کې د غي درسګاه د زو د امین استاد د ملګری تلی وغه ته الحمدلله کجور والی مسجد وته یو جمعات ته چې زه دا درسګاه نشم پرې خو دی زه دې کې چا کینولې ما ګنه هغه دا خبره نو ښکارا کړې ډیره تا خو چونکې د دارالعلوم دیوبند سره زموږ استاد یو فکری قلبي ربط ته اسنه چې اکابر خفشینو هغه دا خبره ښکارا کړه بیا وای کله چې په افغانستان کې ظاهر شاه دارالعلوم جوړ ک په کابل کې نو پښتنو علما وته ویلي چې دا مدرسه باندې اعلی کامیاب شي چې دې کې شیخ نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه احادیث دوره شروع کی نو ظاهر شاه بادشاہ د علما یو جرګه مال راولې غلا چې سیوا دلته ته د دین خدمت کې الله دې قبول کی خودلته تاسو یا سلويخ کسانی یا دیرش کسانی په کابل کې یو شاهي مدرسه مونږ جوړ کړم هغه به بین الاقوامي مدرسه وی لکه د دیوبند په شانتي نو تاسو داسې وکړئ چې مونږ سره الته لاړ شي الته به تاسو سره 200 کسان بیا وخت شاګردي کوي او سبق به وي وې زنت لما خو دې راته چې د احادیث درس ته دی غواړو او الته به تاسو علمی فیض ډیر خور شینو په دې خبره زه دوکه شوم ذکر علماء دا خواهش وی دا خواري وی چې دا علم خور کما بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دلاندې تفسیر فتح القدیر لیکلی دي چې په علم باندې د عمل پریکټیکلی او عملی شکل دار چې سړی د علم د فراغت درستو درس شروع کی ربانی عالم ستوي
چې د علم درس کوي ربانیین. امام بخاری رحمت الله علیه فرمای معلمین ناس صغار العلم وکباره، خلق ته علم خودلوي خو که غټي خبرې خي غټ کتاب پڑھاوي او ورکوټه کتاب پڑھاوي چې خلکو ته دین خي دا رباني عالم دی. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي، تاسو یې امين. نو شیخ رحمت الله علیه ته چې دا خبر وکړه ته غاړه کې خو دا غي یو ټانګه وا په ټانګه کې کی ناستو او روان شو. چې روان شو او دا زړه مدرسه درسګاه پرې خوره کتاب لیکي چې کله لنډی کوتل ته ورسېد نو د مولانا غرغشتوی رحمت الله علیه د قیلولی وخت راغی، د خوب وخت هغه د نه قضا کوله ځکه د شپې او بیا ډېر وخت ویښو نو په دې ټانګه کې زه وده شوم چې وده شوم خوب وینم. په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي صلی الله علیه وسلم او دا غي په لاس کې یو مڼه ده سیو ده سیو. ویما ته عرض وکړه چې د الله رسوله مالم لګ راکا رښتینی عاشق رسول کنه د الله پیغمبر وته فرمایل چې ته شرط زمونږ سیوان قبلې ته خو د بادشاهانو سیوانو پسې روانې ته خو به د ظاهرشاه بادشاه د لاس سیوانو سخورې. وی زما خوب ختم شو راویښ شوم راویښېدو سره په جړا شو کوچوان ته وی واپس کېږه زما په دې کار باندې د الله پیغمبر خفه دی. داسې خلکو ده داسې هستی وي زمونږ مشران داسې نمونې وي چې اسمان داسې نفوس او پاک شخصیات نه دي لیدلي په دې دور کې. الله دې قبرونه منور او معطر کړي. مشکات شریف دغه خلکو پړاولو موږ د دې اهل نه یو اس څه نشته راکې دا دغه خلکو شایان شان کارو کیا پیدی کا شوربا سب پتی سب خوروائی سب مونږ یو سب علم او تحقیق او تقوی. خدا زمونږ د شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ مطلع الانوار صاحب رحمت الله علیه، شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان شهید رحمت الله علیه، شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه، حضرت شیخ ڈاکٹر شیخ علی شاہ صاحب رحمت الله علیه او د شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ نقیب الله صاحب دامت برکاتهم العالیه ورزقهم الله صحه کامله. دعاګانې دي او برکات دي چې مونږ دغه ځای کې ناست دي. الله دې زمونږ څومره مشران چې ژوند دي الله دې هغې په عمر کې برکات واچوي، علمونو کې صحت کې او خدماتو کې دې الله پاک نورم برکات نازل کړي او چې کوم مفاد شوي دي رب العالمین دي د هغې درجات بلند کړي. نو مولانا غرغشتوی رحمت الله علیه واپس راغی او تا مرګ مرته دم تک عقب جمعات کې ناستو چې وفاتم شو. بیا دیوبند که مطالبه موکړل نو هغې ته معذرت وکړو او د هغې هغه خبره په ادب انداز سره واپس کړله. نو زمونږ دا بچي او دا رونه د الله په فضل سره دوی مشکات شریف وي تاسو وی الحمدلله 55 کم شپږ زره احادیث دي په مشکات شریف کې تقریبا 55 کم شپږ زره احادیث وي تاسو وی الحمدلله. دغه شانتي ځینې بچو قرآن مجید په یاد باندې یاد کو تاسو وی الحمدلله او ځینې بچو په ناظره باندې وي. قاری محمد ارشاد صاحب په عمر کې د الله برکتونه واچي. مولانا نور الله صاحب، مولانا محمد صاحب، اسد الله قاری صاحب، اکرام الله قاری صاحب، مولانا فضل امین صاحب او د دې مدرسې څومره استادان او خادمان چې الله پاک دې په عمرونو کې صحت کې رزق کې برکات واچي. چا یو خدمت کو چا بل خدمت کو او الحمدلله د دې مرګرو د خدمت دا ثمره د زموږ استاد مخې ته ده.
نو تاسو خدمت کې گزارش کوم چې ان شاء الله العزیز تاسو به خپل مين او محبت نورم زیاتوي ان شاء الله استادان صاحبان هم طلبه هم او دارنګي چې کوم د مدرسې خادمین دي چا یو خدمت تغسته چا بل خدمت هغه به د خپل خدمت ثمره په دنیا کې الله ور نصیب کوي او په آخرت کې الله پاک دې زموږ استادو د ټولو اخلاص نصیب کړي